سلامونه او احترامات مې منئ قدرمندو، ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم. قدرمندو، زه تاسو سره د غنمرنګ افیشل د چینل او د صالح نادان د پاڼې نه حاضر یم او زمونږ تل دغه هڅه دغه کوشش چې ستاسو دپاره په مختلفو اصنافو باندې ویډیو جوړې کړو. د دې نه مخکې هم موږ څو ویډیوګانې جوړې کړي دي. که غواړئ چې تاسو یې وګورئ او څه نه څه استفاده ترې وکړئ نو تاسو یوټیوب ته لاړ شئ او هلته غنمرنګ افیشل سرچ کړئ او دغه ویډیوګانې وګورئ. قدرمندو، نن چې کومه ویډیو ده دا ډیره اهمه ویډیو ده، د هر ملګري دپاره ډیره ضروري ده، خاص کر کوم شاعران لیکوالان دي چې هغې نه وي خبر. نو نن ویډیو ده د قافیې عیبونه. په قافیه او ردیف مونږ وړاندې خبرې کړې وې او یقینا چې پوهه شوي به یې. د قافیې 8 عیبونه دي او دغه عیبونو کې ځینې داسې عیبونه دي چې مونږ سند او حقیقت بللی دی او ډیر خلک ورته صحیح هم وایي، خو د قافیې د قانون تر مخه غلط دی. او دغه مسله اکثر د روي نه جوړه شوې ده. روي اکثر غلط لګو یا په لفظ باندې د زور په ځای زیر وکړو یا پیش وکړو. به هر حال لاندې د قافیې عیبونه بیانوو. حرف روي. حرف روي د عربي د قافیې اخیری توري ته وایي، لکه غم، نم، چم. دې کې میم روي دی. لومړی اجازه. د اجازه لغوي معنی ده اجازت، خو په شاعري اصطلاح د قافیې روي مونږ په داسې لفظ سره بدل کړو چې اواز یې ګډون کوي خو د لیکلو کې غلط راځي. دې عیب ته اجازه ویل کیږي. مثال: خانه ستا شمله څه کړم، پیره ستا کعبه څه کړم، ماته مې بچي ژاړي ستا د نور خندا څه کړم. اجمل خټک صاحب. دلته اجمل بابا شمله، کعبه او خندا قافیه کړی. اوله قافیه شامله تر مخه راوي، په وروستو ټولو قافیې کې هې راوستل پکار وي، خو دلته الف هم بابا راوستی نو وایم اجازه ده. بله خبره، مونږ د جدا، رڼا، خندا وغیره سره سا، گیا وغیره قافیه راولو چې دا هم د اجازې په زمره کې راځي. دویم نمبر اکافه. د اکافه معنی ده کږول، خو که حرف روي په داسې حرف بدل کړو چې هغه د سر کافي روي نه بیخي بدل وي نو اکافه ورته ویلی شي. لکه یوه قافیه کې روي تی وي بلې کې ټی راوړي. دریم نمبر اکوا. دا هم د قافیو عیب دی. اکوا هغه عیب ته وایي چې مونږ په روي باندې د زور، زیر، پیش کومه غلطي کوو چې لکه څه، زړه، لیمه، سرنامه، جامه، کلمه وغیره قافیه کول. دا عیب د پښتو په شاعرۍ کې زیاتره موجود دی. مثال د ښاغلي ریاض درمان 2 شعرونه: هر چا ویل لاته چې ولې دا پسه وتې ده، د ډېره غمه مې جانانه بیګا خوله وتې ده، د ژوندانه نه مې قرار او سکون دواړه تلي، د ژوندانه نه مې چې کله هم هغه وتې ده. درمان صاحب دلته قافیه د س او خوله نه شروع کړی خو وروستو یې هغه قافیه لګولې چې اکوا ده. څلورم نمبر ایتا. د ایتا لغوي معنی ده بربادول دي، خو که د مطلب په دواړو مصرو کې قافیه په لفظي او معنوي توګه استعمال شي نو ایتا ورته وایي. لکه مطلب کې خواهشمند سره ګیلمند قافیه استعمال کړی شي، د ظالمان لفظ سره مارغان استعمال شي وغیره. پنځمه معموله. دا د قافیې هغه عیب ته وایي چې مطلع یا بل شعر کې ردیف او قافیه دواړه په یو ځای راشي یا د قافیې ځینې حرفونه په ردیف وردننه کړي. لکه د عباسین یوسفزي صاحب د غزل نه 2 شعرونه: ته په ځمکه قدم نږدې په هوازې، ما په لاره سفر خوښ کړو یوازې، که مردارې خورې که ارغان، ملګري ډیر دي په حلال پسې به باز غوندې تنهازې. اوس دلته مطلع اول مصره کې هوا قافیه ده او زی لفظ ردیف ته، خو دویمه کې قافیه په ردیف کې ورګډه شوې ده، خو مشران وایي دغه عیب نه دی بلکې سم دی. غلو چې د یوې قافیې روي په حرکت کې وي او د بلې روي خاموشه وي نو دې عیب ته غلو وایي. لکه د سید شاه سعود صاحب دغه شعر کې که وګورو نو لفظ سا کې غونډه هشته او سبا کې نشته.
عام طور د کافیه او ردیف اشتراکت ته غلو وای. راشه ګینې زړه ته عیسا نه رسی، ګوره دا سړی تر سبا نه رسی. 9 نمبر تحریف روي، چې د روي معنی داسې بدل کړي شي چې د لغت خلاف شي، تحریف روي ورته وای. په دې ایپ کې د حرفونو اوږدول او لنډول راځي، لکه د سحر نه سهار جوړول، د بهر نه بهار جوړول وغیره. 8 نمبر سنات، کچره داسې لفظ د بل لفظ سره هم کافیه کړي چې اوازونه بدل لري یا په زور زیر بدل شي، نو دې ته سناد وای. لکه عالم سره عالم کافیه کړي یا د قدم سره د خرم لفظ کافیه راشي. دا 8 عیبونه. او قدرمندو که څوک پې نه پوه شوي دغه ویډیو دې دوباره وګوري، نو انشاءالله په دغه ویډیو به پوه شي.